الله بچاو چغه الله چغه سکه منډه راوې یاره دا سپی دی پنډې پسې راوی وروره در په در کلمه کیسه څه کیسه ده کیسه خدای چې کیسه ده یاره پرون مې موټر را روان کړی وي ګیدړه په مخه راله ښه ګیدړه کې مې وخېځولې وروره موټر مې واړوی یاره په دا بله ورځ بیا خر په مخه رالی بیا مې موټر کې وخېځوی وایې مې ړولی نو بیا نن بیا سپی په مخه رالی زوی مړي زوی سپي پسې در منډه کړل په موټرسایکل را روان ولم تر پښه یې ونیوله موټرسایکل راته تسې په منډه مې ځان را خلاص کړي دا ښه دی سته په مخه رالی دا خو نو پخوا تا یو متل نه دی اورېدلی څنګه متل دی د شادۍ متل یې کې دا خو نو یوه ګیدوانه وله یو سپی ولو دغو په ګډو باندې یو بس اخیستی وی بس یې اخیستی ولی کرار دوی را روان ولو پر لارې خر په مخ ورغلی دی خره ماما ورته وویلې ولې ما خو تر یو ځای یوسئ هغه ورته ویلې راځه کرار یې خر ماما راواخیستلی خر ماما سې راواخیستلی پر لار یو بل شی ورته راوختلی چې ورته راوختلی کرار خره ماما پیسې ورکړلې کرایه سې ورکړله کرار اوس خر چې دی خر وای دا روډ زما دی د چا د پلار هم نه دی ما د روډ کرایه جمع کړې ده بس اوس چې موټر راسي کې ولګېږي درب موټر واوړي چې موټر راسي درب کې وشنلیږي نو له خره څه خیال کوه صحیح دی او کوم څه ګیدوانه ده ګیدوانه وایي ما چې دا ما ډریوري کړې ده نو اوس کله هم یو موټر روانې ګیدوانه تر مخه تېره سي وایي د دغه سفر چې دی بې خطره دی نو بختوره ده او کوم چې دا سپی دی د دا سپي څه بیا یو سړی بل دغه یې ځینکللی دی کرایه یې نه ده ورکړې له ځکه اوس په موټرسایکل پسې منډې وی په سکوټر پسې منډې وی په هر شي پسې منډې وی وایي زما کرایه راکړه نو که لوړ کې وختې بیا به دې سالي چې څه ټیم خر په مخ کې درته ودرېدی الله بیا به نو بل څوک یې نه دی هرن بلا نه ورته وایه یواره به موټر درایې بیا به راکښته کېږي خر به له لارې باسي خر خو دی زوی مړي زوی لکه د روډ ټیکه چې دا اخیستې لکه هغه ټیکهدار چې د زوی مړي زوی ور سره د مخه نه وځي نو خو خر د هغه وایي چې ما کرایه جمع کړې ده زه د یو چا په کیسه کې هم نه یم دا روډ زما دی نه دی نو خو دا د شادۍ دا کیسه چاپه ده یاره هغه کې مې وروره موټر مې اړولی دی ما وروره سم په لیول روان دی د روډ زوی سه زه په سپیډ روان یم سړی خوا دی په خپله لار روان دی یکدم چې دا راوګرځېدی منډه یې کړ وروره موټر زه ګډ سره کله سپاره سولو ګیرېدلو څه وایې نو بس له خره څه لږ خیال کوه او کوم چې سپی دی سواري یې کې څه رقم وچ ولاړ سواري دی او کوم چې سپی دی د دغه چې دا کرایه یې پاته ده له ځکه به دا موټرسایکلانو په موټرانو پسې منډې وی دا متل دی ما درته تېر کړی نو ته اوس څه ګزاره کوه تا ګیدوانه هم په والې ده خر دې هم په والی دی بیا سپی هم په مخه درغلی دی بیا منډې هم ځین راوایه یاره نو څه وکړم یاره در پیسې یې ونیوم پیسې یې ګرده را پرې کړله یاره دغه ځای خوښ یم کله موټرسایکل یې هم راته تس کړی خو اوس مې نه په رسېږي که زه به یم خوښ شوی ولم دا څه رقم کرایدار دی دا چیش دی نو بس دا کیسه ده نو چې څه ټیم په روډ تېرېدلی خر دې ولیدلی پل به ورته څوکه کېږي بیا که دې ګیدوانه ولیدله که تر مخه تېره سوله ستا سفر دا کوم چې سفر دی خلک خو د هغه وایي ستا سفر بې خطره سو نه دی چې انشاءالله مخته به ښه در پیښېږي او کوم چې سپی دی د هغه خو کرایه پاته ده هغه په موټرسایکل پسې منډې وی په سکوټر پسې منډې وی په موټر پسې منډې وی په هر شي پسې منډې وی څنګه منډې وی خدای دې خوار راکړه ما په ګیدړې باندې مې موټر واړولی په خره مې یې واړولی ته ګرد یو دې بې خطره کوي بل دې کرایدار کوي بل دې کلنډر کوي واره زما څه کار دی چې ډبره نه ولې تا دا متل ولې برناکه تېرولی ستا دا متل دا اوس متل دی ما څه کار دی وروره ستا به متل دی دا اوس څنګه متل دی خدای دې خوار نه